سلامونه ملګرو، په دې هیله چې روغ جوړ او د عافیت جامې مو پر تن وي. ملګرو، په نن ویډیو کې دا طریقه درښیم چې موږ څنګه کولی شو په موبایل کې بالکل سټډیو غوندې نعت یا هم ترنم یا هم بل ترانه مو شوقي که هر څه تاسو غواړئ ریکارډ کړئ، بالکل په ډېر اساني باندې او په ډېر لوړ کیفیت باندې تاسو ریکارډ کولی شئ یا په ویډیوګانو کې دې ته ورته په نورو اډیو برخه کې ورڅخه استفاده کولی شئ. ډېر اسانه طریقه ده، فقط 3-4 کلیک غواړئ، تاسو به خپل ریکارډ ورته کوئ. کله مو چې ریکارډ وکړو هغې نه وروسته یو څو افیکټ لري هغه ورکې اضافه کوو او زموږ څنګه کېږي نعت یا ترنم یا ترانه مو تیار کېږي او ریکارډ کېږي او په ډېر زبردست شکل باندې ریکارډ کېږي. نو پرون ماته یو ورور میسج وکړو چې زه غواړم نعت یا هم ترانه په موبایل کې ریکارډ کړم. نو یو ورور میسج وکړو زه غواړم نعت یا ترانه په خپل موبایل کې ریکارډ کړم، ماته پرې ویډیو جوړه کړه. څه دی نه ملګرو د لیکلو زه غواړم ترانم یا خپل اواز کې ښکلی کړم او ماته پرې ویډیو جوړه کړه. نو ما هم ورته ویل منسمه ده وایي چې اصلي ما ورته ویل صحیح ده ورور دلته جوړه مې صحیح ده ملګرو، ته یې مننه هم کړې ده. نو که چېرې تاسو هم غواړئ چې په موبایل کې ستونزه لرئ یا دې ته ورته نور کوم ستونزه لرئ ما سره په وټساپ کې یا په ویډیو کې کمنټ وکړئ، نو ستاسو په همغه ویډیو په ستاسو غوښتنې په مطابق تاسو ته یو ویډیو درکړم جوړه کړم. دا هم د دې ورور په غوښتنه ویډیو جوړوم او ستاسو څنګه کولی شئ په موبایل کې نعت یا هم ترنم ریکارډ کړو په ډېر ښکلي اواز باندې. نو که تاسو هم کومه ستونزه لرئ کمنټ وکړئ، نو انشاءالله زه به تاسو زره یوه ویډیو جوړه کړم. ښه نو خبرې نه اوږدوو، ځو د اصلي مطلب باندې. ښه ملګرو، دلته یو اپلیکیشن ته ضرورت ده. د اپلیکیشن لینک تاسو ته د ویډیو ډسکرپشن کې درکوم او زه خپل ټلګرام چینل کې هم اچوم. تاسو ټلګرام چینل ملګرو خامخا جوین کړئ، ځکه هلته د ویډیو څخه بغیر نور هم خوندور مطالب تاسو ته خپروم. نو که چېرې مو ویډیو خوښه او ویډیو کې څه معلومات در تمام شول نو خوښېږم ویډیو لایک کړئ، کومنټ وکړئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. ورځو چې پر ویډیو باندې پیل وکړو. ښه نو ملګرو، دې ته یو اپلیکیشن د ضرورت هغه اپلیکیشن باید موږ ورته ډاونلوډ کړو. د اپلیکیشن لینک زه په ټلګرام چینل کې هم درکوم او په ویډیو ډسکرپشن کې هم درکوم. د اپلیکیشن نوم ده والوکو. ملګرو والوکو په نوم یو اپلیکیشن ده، نوم یې هم ډېر عجیبه ده، دا به تاسو ورسره ډاونلوډ کړئ. ډاونلوډ لینک ډسکرپشن کې هم شته، ټلګرام کې هم شته. صحیح ده ملګرو، کله مو چې والوکو را ډاونلوډ کړو را خلاص کړئ. ښه نو کله هم چې ملګرو والوکو را خلاص کړو نو دلته ملګرو شاید زما اواز تاسو ته در نه شي، خو که اواز مو درغلی نو هغه ډېر بهتره وي. هغې څخه وروسته ملګرو ته دا جمع یا پلس نښې باندې کلیک کوو. کله ستاسو ریکارډ وکړو څنګه د ملګرو دلته بالکل چمتو ده. صحیح ده، دا زموږ ریکارډ ده او بالکل چمتو ده. چې غواړئ ګیلري ته سیو کړئ، په دغه سیو بټن باندې ملګرو موږ کلیک ورته اخلو. کله مو چې سیو بټن ووهله نو دا به ملګرو موږ ته څنګه سي په موبایل کې سیو سي. نو زه دلته سیو ورته وهم. اوس راځو ملګرو هغه وایس سره پیدا کړو چې رښتیا هم ثبت شوی ده او که نه ثبت شوی. دلته راځو اډیو انتخابوو. غرونه د یاقوت او کاڼي د مرجان شاه ای ګرانه افغانستانه
کې تاسو کولی شئ وایس یا هم ترانم څنګه د ریکارډ کوي او هم په ډېر ښکلي انداز. ملګرو زما خو چندانې اواز هم نه ده، شاید ستاسو اواز ښه وي، ځکه څوک ترانو یا هم څه شوقونه لري هغې خپل اصول به نه پوهېږي، یوازې ما تاسو ته رهنمایي وکړله. نو دا ویډیو که ملګرو شاید زما ویډیو کې تاسو ته په کوم ځای کې وایس نه وي راغلی، ځکه دغه اپلیکیشن یو ایرر راکړ. که اواز نه وي درغلی ملګرو، هغه شنو په مطابق تاسو کار وکړئ. هیله چې ویډیو مو خوښ شوي او ښه مو تذکر. تر بیا پورې چې داسې زبردسته ویډیو مو د کومه په لویه بخښونکي خدای مو سپارم. هر چېرته چې یاستئ ښاد او اباد اوسېږئ.